وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب رحيق الأزهار د شرح په سلسله کې نن دویم درس دی د الله په توفیق سره، چې پکې مسنون او مستند اذکار او دعاګانې به بیانېږي. د کتاب په باره کې ابتدایي خبرې هغه بیان شوي او بیا فضایل د دعا د غوښتو او د الله د ذکر کولو هغه بیانېدو. دې دپاره چې یو مسلمان کې تیزی راشي او تادی وکړي په دې عبادت کې او په دې کې وروستوالی ونه کړي او سبا بل سبا ونه کړي. نو موږ تقریبا 6 فضایل بیان کړي او اخرنی فضیلت دا بیان شوی چې جنتیان به په جنت کې دا وایي چې د دې دعاګانو د لاسه الله موږ د جهنم نه بچ کړو. دا اخرنی فضیلت بیان شو. نن به انشاءالله دا فضایل او دې سره بعض نورې خبرې هغه به بیانو. خو د دې نه مخکې چې دا درس مخکې بوځو، یو خبره مې ذهن ته راله، هغه ده چې کله نه چې د دې کتاب درس شروع شوی دی نو د ډېرو ملګرو د خویندو درونو د هغوی یو لوی شوق دی چې دا کتاب یې زده کړي او یاد یې کړي او بیا حتی الوسع هر یو کوشش کوي چې دا کتاب ما پیدا کړی ځان له، که د بهر ملکونو نه دي، که پاکستان کې دي او که بل ځای کې دي. او شتي په دنیا کې ډېر حرصناک خلک د الله د بندګۍ د کولو. په هغې کې یو وجه دا ده چې کتاب دې خبرې وجه دا وه د بیانولو چې هغه دا کتاب الحمدلله 2 پیرې چاپ شوی د اولنی ایډیشن اولنی طبعه 2 پیرې چاپ شوی وه. بیا هغه دویم پیر چې چاپ شو هم ختم شو. بیا چې دویم ایډیشن موږ دریم پیره چاپ کولو وي نو اراده موږ دا وکړه چې د دویم ایډیشن کې تعدیلات وکړو. تعدیلات داسې چې یوه کله داسې وکړي او داسې په هر کتاب کې تقریبا چې د لیکلو څه غلطي پکې، لکه یو ټکی یو شان لیکل غوښتو بای کې یو حرف زیات شو یا کم شو، دا خو راځي د عامه خبرې. نو اراده دا و چې دا کتاب حتی الوسع د دغه غلطیاو نه صفا کړو، که یې پکې او یې پکې. دویمه دا چې سبحان الله یعنی علماو دا خبرې لیکلې م ده او د داسې حقیقت چې چېرته انسان داسې نشي کیدی چې دی په دې خپل کتاب دا ووایي چې او بس. یعنی کله چې دا کتاب سړی راوالي که نه، دا کتاب یو سړي لیکلی داسې ګور هسې که دې ځای نه مخکې ما ورسره دام لیکلی وی، ورسره مې دام لیکلی وی، او که دا خبره مې لږه دې خوا کړې وی لږه مې دې خوا کړې وی، څومره مذهب یې کړی. بل پیر له داسې وکړي بیا چې ګوري بیا وایي یاره که دلته پکې دا ټکی وی نو ښه مذهب یې کړی وی، که دلته مې ورسره دا حدیث ذکر کړی څومره مذهب یې کړی. دا ارمانونه نه پوره کېږي، ځکه چې هر سړی دا غواړي چې زه دې عوامو ته او دې مسلمانانو ته هغه څه ورکړم چې هغه د غوره نه غوره وي. نو چېرته د انسان ارمان دی او عالم دی او داعي ارمان په دې باب کې هغه داسې نه پوره کېږي چې د کتاب د بلکل مکمل او دا کېدی نه شي، ځکه چې د خطا نه او د غلطۍ نه صفا کتاب هغه د الله سبحانه وتعالی دی او صحیح حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د هغې نه له چې هر انسان څه کتاب لیکلی به هغې څه نه څه کمی او کوتاهي. ځکه بعضو علماو مولیانو ما سره رابطې وکړې کله چې ما دا کتاب ولیکو چاپ شو، وایي که دلته دا داسې وي او دلته دا داسې وي او دلته، نو ما ورته ویم دا کوم ځای کې کېږي؟ هر یو سړی تاسو کتاب راولئ ډډم دې ته لګولي چې راشه ګورو چې دې کې کومه خبره وروسته کول غواړي کومه مخکې کول، او دا چې د هر سړي مني نو پاتې څه شو. خو حتی الوسه موږ یو کوشش کړی دی لیکلي م. نو دویم ایډیشن کې ډېر ښه اضافات او ترجمه د اعلا نه اعلا، یعنی ترجمه یو پیر شوې ده بیا پکې سوچ شوی ده چې نه د دې نه ښه ترجمه دلته کېدی شوه چې د مسلمانان خصوصا عوام وروڼه او خویندې پوه شي، نو هغه ترجمه هلته بدله شوې ده. لکه
درشان عنوانات او دا حتی الوسه کوشش موږ به کوو دا به رواني کوشش انشاءالله هر کتاب چې نو دویم ایډیشن انشاءالله هغه نږدې تقریبا بل درس ته به انشاءالله باذن الله هغه به تیاري نو ځکه اکثر ملګري رابطې کوي تپوسونه کوي تاسو د کتاب دعوت ورکو کتاب شتي نه او کتاب شتي نه نو کتاب به انشاءالله هغه لږو ورځو کې راشي او د دې نه به مزیدار وي ځکه چې هغې کې ډېر تعدیلات شوي دي او د دغه رونو او خویندو زه د زړه نه یعنې شکریه ادا کومه د فتنو په دې دور کې چې کله زه یو مسلمان وینم او هغه د خپل رب د کلام د زده کولو شوق کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو د زده کولو شوق کوي یعنې زه ورته حیران شم او دعاګانې ورله غواړم مخکې ورځو کې ما سره یو زنانه رابطه کړې وه هغې وي زما مسله ده مسله څه ده مسله دا دی چې دا خبره ده مسلې جواب له ما ورکوم در بیا وي چې زموږ یو ارمان دی که ستاسو وس کي او پوره کړي ارمان څه دی وایي تاسو په دې درس کې دا ډېر وایي چې امام ابن حبان راوړی دی او امام ابن حبان ورته صحیح ویلي زموږ د لوی ارمان دی چې د ابن حبان دا کتاب چېرته واورو چې دې کتاب کې دننه څه دي دا نوم موږ دومره ډېر واورو چې د هغې سره محبت پیدا شو نو که چېرته الله دله طاقت ترکو او د امام ابن حبان د حدیثونو دا کتاب چېرته ته ووایه نو ما ورته وایم انشاءالله خو د هغه د کتاب نه مخکې ډېر کتابونه یو کار ډېر لوی دی او عمر زموږ ډېر لږ کم دی یعنې کار ډېر زیات دی انتهایی کار پروت دی او عمر چې الله کم ورکوي که بل پرځ 70 کاله شي زما عمر 80 شي 100 کاله دی شي دا لږ عمر دی خو موږ به حتی الوسه کوشش کوو ټول چې په دې لار باندې روان یو اگر که موږ هغه څه پوره کولی نه شو کوم څه چې غواړو خو دومره دی چې هغه کوشش سړی کوي په هغه لار رواني نو دی بیا ملامته نه دی ملامته هغه سړی دی چې هغه د لارې نه کوز شوی دی هغه ملامته دی هر چې خپل کوشش کوي لګیا دی لکه دنیا په دې مسلو کې خو به تاسو ښه پوهېږئ که نه پوهېږئ پوهېږئ نو چې یو سړی کله کوشش کوي مزدورۍ له وزي راوځي کله یو ځای کې ولاړي کله بل ځای کله څه نو څوک یې نه ملامته کوي اگر که مزدوري نه وي ولې نه ملامته کوي وی غریب نور څه وکړي خو چې پروت یې ډډی لګولي ودی نو هغه خلک ملامته کوي دغه شان دینداري ده چې څوک دینداري کوي خپل کوشش کوي لګیا دی غریب اگر که کمزوری دی پکې اگر که هغه خپل هغه شان نشي کولی څه چې دی غواړي خو بیا هم ملامته نه ځکه چې غریب لګیا دی خپل کوشش خو کوي که نو دغه ورونو او خویندو زه د زړه نه شکریه ادا کوم په دې دور کې چې د چا ارمان دا دی چې ما یوټیوب کتی پای کې مې فلمونه کتی څوک وایي چې ارمان ما کرکټ یې کتی څوک وایي بل ورځ راته یو ملګري خبر وکړه دلته ناست دی ملګری ما ته وی زمونږ په دیره کې بس سپینګیري دي مشران ما د رسول الله نه راځي بیانون له ولې وی هغوی دغه ټیم کې مسعودن هغوی فیسبوک ګوري ټیک ټاک یې ګوري او په دې کې خصوصا دغه پروګرامونه ګوري د افغانستان والا چې پاکستان والا پسې کنځلې کوي هغه دلته کنځلې کوي د یو بل سره دا پروګرامونه روان دي 2-3 ګنټې 4-5 شپږ پکې هم روان نو هغه پروګرامونو ته پراته وي نو هغه ملګرو ته ما ده وویې ما د یاده کوي فایده دې ته وایي چې الله چاله توفیق نه ورکوي لکه یو سړی 2-3 ګنټې کنځلې اوري 2-3 ګنټې پالتو خبرې اوري ورسره نیټ استعمالیږي پیسې هم لګي نظر هم خرابېږي دماغ هم خرابېږي د هر څه د قرباني خو کنځلې اوري خو دومره نشي کولی چې دی یو ګنټه راشي قرآن او حدیث ته کیني ما د دې نه عبرت والی ګورئ د دې نه ما عبرت والی چې یو سړی هر څه کولی شي خو درس نه بیان نه دین نشي مې زده کولی نور څه دی خو الله وله توفیق نه ورکوي الله چا سره ظلم نه کوي الله چې توفیق نه ورکوي په ده کې څه چلي نو په دې پرفتن دور کې یو سړی کوشش دا کوي چې قرآن او حدیث زده کړم دا ډېر اوچتې مرتبې والا سړی دی نو دا یو تنبیه وه ما چې زه بیان کم یا ولیکم دې ملګرو ته چې څوک د کتاب تپوس کوي نو چې هغوی سره دا معلومات وي موږ 6 فضایل بیان کړي دا 6 فضایل څه ووایم چې تاسو ته تپوس وکړم چا لیکلي پوره
بارک الله فیک. الله د هر غوښتون کی غوښتنه قبلوي. دعا عبادت ته، نو چې عبادت ته مؤمن عبادت له زور ورکوي. الله وی ما یادوي زه به تاسو یادوم. بارک الله فیک. دعا سره تقدیر بدلیږي. څلور شو. جنتیان بارک الله فیک دا صحیح دی، خو که تعبیر داسې شي چې جنتیان به په جنت کې دا وي چې موږ الله د جهنم نه دعاګانو د لاسه بچ کړو. نو دعاګانې چې څوک ډېر غواړي جهنم نه بچ شو. بارک الله فیک. دې ته وایي یادول. ماشاءالله چې یو سړی یادوي هغه داسې یادوي. دا شپږ فضایل موږ بیان کړي. وم فضیلت هغه دا دی د دعا، او دې فضیلت ته سوچ وکړئ. دعا د راغلي او د نه راغلي مصیبتونو دپاره پوره ده. یعنی کم مصیبت چې په تا راغلی دی د دې دپاره دعاګانې کافي دي، الله به دا مصیبت لرې کړي. او کم مصیبت چې لا راغلی نه دی او کیدای شي راشي، د هغې دپاره هم دعاګانې کافي دي. یعنی په دعاګانو سره به صرف ته د ځان نه هغه مصیبت نه لرې کې کم مصیبت چې په تا باندې فی الحال دی، بلکې الله ته ساتي د دې دعاګانو د لاسه د هغه مصیبتونه کم چې لا راغلي هم نه دي. دا څومره لویه فایده ده. او په دې باندې دلیل دی الحمدلله. امام ترمذي یو حدیث راوړی دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقینا دعا فایده ورکوي د هغه مصیبت نه چې نازل شوی دی او هغه چې لا نازل شوی نه دی. دو قسمه مصیبتونه الله تعالی لرې کوي د دعاګانو د لاسه. یا خو هغه مصیبت په تا باندې دی او یا راځي لا راغلی نه دی. نو دا څومره لوی فضیلت دی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دغه حدیث کې مخکې دا وویل فعلیکم عباد الله بالدعاء. نو لازم وګڼئ ای د الله بندګانو په ځان باندې دعا لازم یې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دعاګانې غوښته په ځان لازم کوي چې الله هم د مصیبتونو نه وساتي. او څه ډېر دي دغه تپوس کوونکي او څه په مخه د علماو نه تپوسونه کوي او په هره لاره مصیبتونه او مصیبتونه او مصیبتونه. او څوک وایي کار کې مسله ده، او څوک وایي پیسو مسله ده، او څوک وایي د مزدورۍ مسله ده، او څوک وایي د کمپنۍ مسله ده، او څوک وایي د بچي، او څوک وایي د ښځې. او د دومره لوی عبادت نه غافله دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دغه مصیبت خو پرېږده دا کم چې وس دی د دې دپاره خو دعا پوره ده، خو هغه مصیبتونه چې لا راغلي نه دي د هغې دپاره هم دعاګانې کافي دي. نو څنګه به یو مسلمان د دې اوچت عبادت نه غافلی شي؟ اتم فضیلت هغه دا دی، دا ناشنا فضیلت دی د دعا دپاره چې څوک هم لاسونه اوچت کي الله ته، نو الله د هغه لاسونه خالي نه راواپس کوي. الله ته چې څوک هم لاسونه اوچت کي دعاګانې ته غواړي، رب العالمین دغه لاسونه خالي نه راواپس کوي. او په دې باندې دلیل راوړی د سلمان فارسي رضی الله عنه روایت دی، امام ابو داود راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان ربکم حیی کریم. ستاسو رب ډیر حیاناک دی، او دا د الله صفت دی حیا کول، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. او الله حیا نه کوي په حق بیانولو کې، او الله حیا نه کوي په مثالونو بیانولو کې. قرآن کې دا راغلي. نو د الله دپاره حیا کول شتي، د الله دپاره حیا نه کول دا هم شتي. څنګه موږ نه خو چې څنګه د هغه د شان سره ښایي. نو د الله حیا کول داسې نه دي څنګه چې انسانان حیا کوي. او کله چې موږ دا وایو چې الله حیا کوي، نو دا بعض راپاسي لکه دا خو تاسو بس لکه الله به د انسانانو په شان شول. یادو بل نو دوه خبرې یادې که یوه
من هغه خبره وکړه چې یا الله کړې ده یا پیغمبر کړې ده، نو ته په اصل کې اعتراض یا په الله کې او یا په پیغمبر باندې کې. یو خبره شو. نو دویمه دا قمقله وایه تا ته چا دا ویلي دي، تا ته چا دا ویلي چې څوک یو خبره ثابته کړي د الله دپاره یو صفت، دا به داسې لکه د انسانانو یې په شان راشه دې مخلوقاتو کې درته فرق ښیمه، پاتې له خالق او مخلوق، په دې مخلوقاتو کې درته فرق ښیم. اوس وګوره غوږ د اتیم دی او غوږ د میږیم دی که نه؟ شتي که نشتي؟ یو شان دی نه دی. خپې د میږیم شتي نو خپې د غویم شتي، یو شان نه دي. نو چې اوس مخلوق او مخلوق کې دومره فرق دی، حالانکه دواړه مخلوق دي. په مخلوق او مخلوق کې دومره فرق دی، نو په خالق او په مخلوق کې به څومره فرق دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله حیا کوونکی دی، ډېر حیاناک دی. نو ګوره دا د مؤمن هم شان دی چې دی به حیاناک وي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حیا دومره وه او دومره حیاناکو چې دومره هغه جنیم حیاناکه نه چې نوي نوي پیغله شوي، دومره حیاناک انسان. دا درون سړی چې دی حیاناکي، دا سپک انسان چې دی کلک سترګی دی، بې حیایي دی، نه مشر ته ګوري، نه کشر ته ګوري، نه ښځې ته ګوري، نه زی ته ګوري، نه علیم ته ګوري، نه جاهل ته ګوري، نه روا ته ګوري، نه ناروا ته ګوري، نه دې ته ګوري چې زه بهر خلکو منځ کې یا په کور کې. نه نه نه، دا بې حیا انسان دی چې ده څه وکړو هغه کوي لګیا دی. نو مؤمن به حیاناک وي. خو ګوره مؤمن کې به هغه حیایي چې کوم شریعت غواړي، ځکه چې هغه حیا چې تا د حق نه منع کوي، دا حیا تا نه شریعت نه غواړي. لکه اوس یو سړی دا وایي چېرې زړه کې مې ډېر تپوسونه دي چې د یو عالم نه د دین په باره کې تپوسونه کوم، حیا راځي ماله. بعض دا خبره کوي او دا شتي لکه بعض ته ته وایي چې لکه ته نه سوالونه کې نه جواب، موږ له چې حیا راځي. دا حیا شریعت غواړي؟ نه غواړي. او ځکه امام مجاهد رحمه الله به وي چې په تفسیر کې امام دی، وی دوه قسمه خلک علم چېرته نشي زده کولی، یو متکبر او دویم چې حیا کوي په تپوس کې او په علم زده کولو کې. دا دوه قسمه خلک علم نشي زده کولی، ځکه متکبر ځان د دې مخامخ عالم نه اوچت ګڼي، نو دی هغه ته کیني نه، دی هغه ته زنګون نه ماتوي، دی د هغه نه تپوس نه کوي، دی د هغه نه زده کړه نه کوي، دی د هغه خواله نه ورځي. هر چې حیاناک دی که هغه خواله وروم شي، خو هغه څه تپوس نشي کولی، هغه څه زده کولی نشي. نو مؤمن به څه حیاناک وي. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی حدیث کې وی د پخوانو پیغمبرانو د نبوت چې کومه خبره پاتې شوې ده، یعنې هغوی ته چې آسماني کتابونو کې یو خبر راغلی وه، یوه پکې دا وه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، چې حیا د پکې نه وي نو چې بیا څه کوې کوه. د دې مطلب دا نه دی چې تا له اجازت درکړو، دا زوره نه ده چې حیا د پکې نه وي نو ته بیا هر څه کولی شي. او دا خو واضح خبره ده. دا خلک ویم که نو وي د دې کار پلاني ته ووایي، هغه څه بې حیا غونته کېدی، کلک سترګې وي هغه یې کوي. حیاناک انسان غریب بس. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې راځي چې څه شی به بدي شو یا غوسه به شو یا به خوښ شو، چې هر څه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ نه به پته لګېده. دا هم د حیاناک سړي نه ښیي. کله داسې مجلس یې که نه ته یو حیاناک سړي ته داسې خبره وکړي چې هغه مناسب نه وي، نو دی دومره حیاناک وي چې په هغه مجلس کې تا له واپس جواب نه درکوي، د احترام د لاسه او د حیا د لاسه، خو د مخ نه یې پته ولګي چې دی په دې خبره باندې څه شو، خفه شو. او دا بې حیا غونته کې چې دا منافق غونته کې دی هېڅ پروا نه. ښه چې څومره ورته دا قسمه خبرې کوي، هغه ورسره ښه خوشحالېږي، ښې طبیعت برابرېږي. نو الله حیاناک دی، کریم. الله کریم دی، عزتمند دی او سخی دی، سخی. او د الله سبحانه وتعالی دا نومونه دا په دې کتاب کې الحمدلله ما راجمع کړي، او په هغه ترتیب سره کوم ترتیب باندې چې موږ واضح کړي درسونه،
نو درسونو کې نو که څوک علم زیاتول غواړي هغه لازم واورئ او د علم زیاتولو خبره صرف نه ده د الله دا نومونه چې څومره اوري د الله سره به د محبت ډېرېږي صرف د علم زیاتولو خبره نه ده چې ما ته دا پته ولګي چې جي د دې کریم څه معنی ده بس نه ته چې د کریم په دې معنی پوه شوې او بې اورې د خپل رب سره به د محبت ډېرېږي څومره چې اوري د خپل رب سره به د محبت ډېرېږي نو کوشش دا کوئ چې د الله دا نومونه دا د معنی او د تفسیر او د ترجمې سره یې زده کړي او بیا په مخه یادوئ او وایي او دا ذکر د الله دی دا د الله ذکر دی یستحیی من عبده اذا رفع یدیه الیه الله له حیا ورځي د هغه بنده نه کم بنده چې الله ته لاسونه اوچت کي فیردهما صفرا الله له د دې نه حیا ورځي چې لاسونه وله خالي را واپس کي نو الله لاسونه نه خالي را واپس کي الله له حیا ورځي دی دلته اوس یو دوه مسلې اهمیه وه دا صفت به ته په ځان کې هم راولي حتی الوسع چې څوک د نه څه وغواړي شړی څه نه څه ورکوه سړي له حیا ورځي که اوس یو سړی راغی تا ته ووایي چې ما سره دا او ما سره دا او ستا وس شتي یا څه نه څه وس دي اوس مطلب دا نه زموږ د خلکو مطلب دا دی چې کله درته ووایي چې غریب راشي سوال د نه کوي نو ته وله ورکړه ښه 2 لاکه روپۍ او 10 ریاله او 10 ریاله او 500 او 100 تا ته چا دا ویلي ته دا ولې داسې ویرېدې وس مطابق خالي مه واپس کوه ځکه چې زمونږ رب ته چې څوک لاسونه اوچت کړي هغه له حیا ورځي لاسونه وله خالي نه راواپس کړي نو ته هم څوک خالي لاس مه واپس کوه او که نور څه نه فکلمة طیبه په ښایسته خبرې سره واپس که په یو ښایسته دعا سره واپس که خو داسې خالي مه واپس کوه بله خبره اوس څوک دا سوال کولی شي چې په تاسو کې څوک ویښي د هغه باره کې دا وایم او ذهني تیزي چې دا دلته اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله لاسونه نه راواپس کوي د چا خالي او د ډېرو خلکو لاسونه خالي راواپس شوي دي که نه دي نه دلته بله مسله ده خالي راواپس شوي دي او ولې نو بیا به دې سړي کې کمی دی دی د خپل ځان وګوري هغه بله مسله هغه دویمه مرحله ده هغه خالي نه دی دلته اوس دا بعض ملګري دا وایي چې لکه د دوو ملګرو جواب دا دی زه د جواب په دې سر باندې پوه شم چې دوی دا ویل غواړي چې حدیث کې راځي چې یا ته الله د دې د لاسه بل مصیبت لري کي یا دا دعا والآخرت له وساتي نو آیا دا لاسونه خالي راواپس شو دا خالي نه دي نو دغې ته به خالي نه وایو دغه لاسونه خو دی په ډکو منګولو راواپس شو فایده خو ورته میلاو شوه که نو چې فایده میلاو شوه نو لاسونه خالي نه دي خالي لاسونه چې هېڅ ورته میلاو نه شو هغه بدبخته دی چې په هغه کې خپله څه بیماري ده او د هغې د لاسه هغه ته چې څه یې غوښتو هغه ورته میلاو نه شو نو دا څو فضایل شو 8 9 فضیلت هغه دا دی دعا د الله دومره خوښه ده او دا عبادت یې دومره خوښ دی تر دې چې وایي څوک د هغه نه دعا نه غواړي نو الله ورته غوسه کېږي او په غضب کې کېږي دا د الله ناشنا شان دی ګوره چې څه ترې نه غواړي خفه کېږي چې څه ترې نه غواړي غوسه کېږي او په غضب کې کېږي دلیل یې پرې راوړی دی د ابوهریره رضی الله عنه حدیث دی چې امام ترمذي راوړی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده انه من لم يسأل الله یغضب علیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کوم انسان چې د الله نه دعاګانې نه غواړي نو الله په هغه باندې غوسه کېږي الله ورته په غضب کي اوس که چېرته دا معمولي عبادت وی نو خبره به د الله غضب ته رسېدی نه ډېر اوچت عبادت دی هسې انشاءالله زما امید دی چې تاسو ټول به هر وخت دعاګانې غواړئ خو کوم ورور چې دعاګانې نه غواړي یا کومه خور څومره د یېرې خبره ده چې الله ورته په غضب کې دی
وجه د دې څه دی چې الله ورته غضب کې دی. یو ده ما تېر شوي درس کې دا خبره ذکر کړې وم چې یو خو رب العالمین دا خوښوي چې زما دا بندګان ما ته ځان عجزه کړي، دا د الله خوښه ده. او بله ده چې کوم سړی چې د دعاګانې نه غواړي د الله نه، د ځان یو قسمه بیزاره ګڼي چې زه پوره یم، ما سره چې څه دي دا برابر دي. ځکه به تاسو خیال کړی اکثر دي دعاګانو له خلک هله زور ورکړي چې کله به څه مسله راشي. نور چې څه مسله نه وي نو دا مطلب دی چې زه پوره کامل سړی، ما ته څه دي، مال شتي، ښځه شتي، بچي شتي، صحت روغ دی، په دې کې څه دي الله نه د غوښتو. نه موږ هر وخت کمزور یو، هر وخت الله ته محتاج یو، هر وخت موږ الله ته محتاج یو. هر وخت یو داسې وخت نه راځي چې موږ د الله نه بیزاره شو. او ځکه بعضو سلفو به یو دعا غوښته، ډېره ښایسته دعا ده، دا به یې وي اللهم اغنني بالافتقار الیک ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اشنا دعا ده، وی یا الله ما بے پروا که د مخلوق نه په دې چې تا ته حاجتمند شم او ستا په مخ کې غریب او فقیر یم. یعنی ځان سره مې داسې رابطه جوړه کړه یا الله چې همیشه مې تا ته ضرورت او تا ته غریب یم او ستا په مخ کې فقیر یم، او د دې خلکو نه مې بې پروا که او بې دوې په دې دعا کې. او یا الله ما مه غریب کوه په دې سره چې زه بې پروا شم تا نه. یعنی هغه سړی فقیر دی، غریب دی چې دی د الله نه څه دی، بې پروا دی، او چې د الله سره رابطه ده او الله مخې ته ځان فقیر کړی دی او غریب کړی دی او د الله نه غواړي، دا خو غني سړی دی، الله بې پروا کړی دی د مخلوق نه، د مخلوق په مخ کې چرته نه ذلیله کوي. نو دا یاده که دا خبره چې دعا د الله هغه خوښ عبادت دی چې څوک د الله نه دعاګانې نه غواړي، الله ورته په غضب کې کېږي او غوسه کېږي ورته. او یو د آدم بچی دی او یو د انسان، سبحان الله. یعنی ګوره د الله دې در ته وګوره، د الله دې کورونو ته وګوره، دې جوماتونو ته عام اعلان الله سبحانه وتعالی کړی، عام اعلان چې راشئ زمانه چې څه غواړئ زه به دله درکړم. ادعوني استجب لكم، چې څه غواړئ زه به دله درکړم، چې څه غواړئ زه به درکړم. او په هغه ځای کې د ګڼې څومره کموالی، یو څو د شمار خلک به درته میلاو شي، هغه چې د خپل در نه خلک شړي د هغوی په در باندې دومره ګڼې چې ځای نه میلاویږي. ته ورشه که نه چې ته د یو باچا خواله، چې ته ورشه د خان ملک، هسې ورته دا خلک پریوځي او پاسېږي او دا سپک خلک دا چمچمار غونته کې چې هسې به د خان ملک ته جي او خاندي به او جي او کته کېږي به بره کېږي، حالانکه هغه چا ته دا ویلي هم نه دي چې ما نه څه وغواړئ که څه غواړئ، او نه یې چاله ورکوي. دا خو د هغه مال دی او بچو ته به پاتې شي. عجیبه ته یو دی چې ورته ناست دی، هغه مال ته خوشحاله دی کوم مال چې د هغه بچو ته شاته پاتې کېږي، هغې ته یې ډډه لګولې ده پروت. او کوم رب چې دا وایي راشئ وغواړئ، راشئ وغواړئ، د هغه کور ته ورشه څوک به ته میلاو هم نه شي. یا یو څو د شمار خلک به درته میلاو شي، یا چې کوم راځي نو په هغو کې به درته هم ډېر داسې میلاو شي چېرته الله ته لاس داسې نه دي اوچت کړي چې له سترګو نه یې اوښکې روانې. یو سړی لاس اوچت کړي الله ته او جاړي، څه په لوی عبادت کې دا سړی اخته شوی دی، په لوی عبادت کې، لوی عبادت کې چې د ډېرو خلکو نه ورک شوی دی. الله ته لاس اوچتول سره د جړا، سره د فریاد، سره د سترګو نه د اوښکو تله. هسې د حدیث کې شاته تیر شو که نه چې الله له حیا ورځي چې یو بنده ورته لاس اوچت کړي او الله ورته دا لاسونه خالي را پرېږدي، دین الله له حیا ورځي. سم خیال دی چې د بنده لاسونه اوچت کړي او د سترګو نه اوښکې هم رواني. الله اکبر. او سم خیال دی چې د سړي لاسونه اوچت کړي او الله ته خپله غریبي او خپل فقر او خپله کمزورتیا بیانوي. او سم خیال دی چې د سړي الله ته لاسونه اوچت کړي او د الله عظمت بیانوي، د الله
عظمت بیانوي او الله په هر څه باندې پوه دی. ما که سورې تفسیر دی نږدې تفسیر دوره کې تاسو ته دا فایدې ذکر کړي به تاسو ته به یاد یې کنې خو زما ذهن ته راله ما د دعا اقسام ذکر کول یو پکې دا قسم ما ذکر کول دا ډېر ناشنا قسم دی د دعاګانو چې مؤمن کله واوري مؤمن ویم ژوندي زړه والا نو د هغه په جسم باندې غونی ذکر شي. د دعا یو قسم دا د علما وایي چې ته صرف د الله عظمت بیان کړې او بس. لیکن دې کې دعا کم ذکر ده وایي هغه پوه دی چې ته څه غواړې. یعنی ته 15 منټه دعا وکړه که نه 15 منټه ته لګیا یا الله ته کریم یې ته عظیم یې یا الله ته د لوی عرش مالک یې یا الله ته د دنیا او د آخرت بادشاه یا الله ته رحمان یا الله ته رحیم او ته حی او ته کریم او لګیا او لګیا او لګیا. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم. د تا کومه دعا وغوښته وایي هغه بادشاه به پوه دی هغه ته پته ده چې ده چې لاسونه اوچت کړي د زړه کې څه دي بیانولو ته ضرورت هم نشته. یوه دعا دا دعا ده څومره اوچت مؤمنان به چې له دا دعاګانې وغواړي نو بیا د دوی دعاګانې الله څنګه قبلوي چې زړه کې خبره پرته او یا الله دی چې ګوره دی چې له لاسونه داسې نه ورېږي یا الله یا الله دقه د یا الله کې او په دې لاسونو کې دننه ډېر څه پراته دي چې دی د الله نه غواړي او په هغې باندې الله پوه دی په هغې الله پوه دی. هغه څاروی هغه ځناور چې وږی شي او اسمان ته یې خوله کړي او چغې وایي الله په هغې هم پوه دی چې دی وږی دی ضرورت لري. نو چې تا لاسونه اوچت کړي الله ته او حمد یې بیانې عظمت یې بیانې شان یې بیانې الله ته پته لګي چې ته څه غواړې او ستا په زړه کې څه دي. نو دومره اوچت مخلوق هم د الله شته. خبره مې دا کوله چې د دغه الله دې کور ته چې راشي د شمار یو څو کسان به تا ته میلاو شي او هغه چې خلک شړي د خپل در نه د هغوی په در باندې ورته ګڼه میلاو شي. رش لارې بندې دي جې کوڅې بندې دي په هر ځای پولیس ولاړ دی په هر ځای پوجي ولاړ دی په هر ځای ادارې والا ولاړ دي تا څوک مخې ته نه پرېږدي روا حالانکې دا سړی ګوره چا له هغه څه ورکوي هم نه چې څوک یې ترې وغواړي بلکې الټی شړي په دې دا پولیسان چې ولاړ دي دا پوجیان ته خو ورنږدې شي چې دا کوم ځای ته رسوي بیا هم رشته او کوم رب چې دعوت درکوي راشه ته یو غواړې زه به در الله وایي سل درکوم ته سل غواړې الله وایي زه به دله زر درکوم ته زر غواړې الله وایي زه به دله بې حسابه درکوم خو ته خو راشې ورځ کنه ته خو الله ته ووایه هغه جومات به تا ته خالي میلاو شي نه پې چوکیدار شتي نه پې پوله شتي نه پې پوجي شتي نه دې څوک شړي خو تا ته صرف دا دعوت دی چې راشه عباد الله د الله بندګانو راشئ نو د هغه الله په کور کې به دغه حال ځکه شاعر وایي لا تسألن بني آدم حاجة شاعر وایي د آدم د بچي نه څه مه غواړه وصل الذي ابوابه لا تحجب غواړه د هغه چا نه چې دروازې د هغه نه د هغه د در نه بندېږي او نه پې چوکیداران شته او نه پې نور څه شته دروازې کولاوي دي بیا وایي الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب الله په دې غوسه کېږي او په غضب کې کېږي چې څوک ترې څه ونه غواړي او د آدم بچی په دې غوسه کېږي چې څوک ترې څه وغواړي بیا هم خلک د آدم په بچي پسې روان دي حالانکې هغه په سوال لکه هغه په سوال خفه کېږي غوسه کېږي ته بیا هم هغه ته ناستې دغه خپل رب نه غواړه دقه د آدم د بچي به ټول ستا طرف ته راواړي او ستا دپاره به یې مسخر کړي اوس ګوره د آدم د بچو سره ناشنا طبیعت دی که خبره مې شروع کړه اوږده خبره به شي د هغه وخته پورې د سره ښه محبت کوي او دا د اکثرو دی ټول نه یادوم او هغه چې کوم مستثنا دي هغه ډېر لږ دي خو اکثر دا عادت دی د انسانانو چې ډېره مضبوطه یارانه ښه ټوغې ټکالې ښه مزېدار ګپ شپ او مجالس د هغه وخته پورې چې څو پورې د څه ته ضرورت نه وي راغلی
که چېرته یو ورځ بیمار شو یا یو ورځ د قرض ته ضرورت راغی یا ګاډي ته دې ضرورت راغی یا بلې منډې ته دې ضرورت راغی یا بلې ته راغی یا بلې ته راغی بیا دقه د تا سره چې خندل را خندل د دوی د مخونو رنګونه بدل شي که نه زما دا خبره غلطه ده غلطي ما تو ایسته ده غلطه دې صحیح که نه ته د چا نه څه مه غواړه والله تا ته دا ویې وی تالي کې به در سر راوړو رور یم ستا ملګری یم هلته ته روغ یې ته برابري ته قرض نه دی غوښتی تاسې دته مصیبت چې د باندې راشي بیا دته خواسې وګوره که نه دا چې تالي کې دله سر راوړي چې دی بیا څه کوي شتي ما ووایي شتي هغه خلک شتي خو هغه لږ دي اکثر د آدم د بچو عادت دغه دی چې څه خدمت دې ترې وغوښته او څه دې ترې وغوښتو نو په دې طبیعت خرابېږي بلکې غواړي هم داسې ملګری بعض وایي وی الله دې داسې ملګري او داسې خپلوان راکړي چې نه بیمارېږي نه غریب کېږي نه یېرېږي او نه ورته څه مسله راځي زارېږه وي د داسې یار موږ به ورته دا ډکوسلې ولو چې تا نه زار تا نه قربان تا نه او د هغه څه ته ضرورت نه راځي نو څومره مزه کوي خو چې په رښتیا د پسې راشي اور وټکوي چې لکه ما ته د دې مسلې ضرورت دی دا د آدم د بچو حال دی د اکثر او رب العالمین نه چې څومره غواړي دومره ورته ته ورنږدې کېږي چې څومره ترې غواړي او ځکه یو اعرابي دا خبره کړې وه او څه ناشنا خبره په شعر کې کړې ده ایا مالک لا تسأل الناس والتمس بکفیک فضل الله فالله اوسع وی اے مالک کس طریقیا ده وی اے مالک د خلکو نه مه غواړه بلکې په دې خپلو ورغو ولټوه فضل د الله پراخه دی او دی ډېره ناشنا خبره کړې ده ولو سئل الناس التراب لاوشکوا اذا قیل هاتوا ان یملوا ویمنعوا پرېږده مړه وي دا انسانان که چېرته خاوره ورسره په لاس کې وه او ستا خاورې ته ضرورت راغی او تا ورته وایي چې خاوره راکړه که نه په دې به هم طبیعت خراب شي چې زما نه یې خاوره وغوښته نو ولې نه غواړي د هغه رب نه چې د هغه خزانې وي پراخه اذا قیل هاتوا ان یملوا ویمنعوا ورب الکعبه څه حقیقت دی باندې چې ویلی او څه ناشنا حقیقت یې ویلی وایي د دې خلکو سره که خاوره یې خاوره دله هم نه درکوي که نه داسې نه ده شوي والله قسم پې درته خورم چې بعض وګوره په خاورو باندې هم بخل کړی دی نه راکوي لکه لکه خاوره خپلې خاورې دا مړه خاوره دا ځمکه دې ټوله ډکه ده خاوره په دې خاوره باندې بخل کوي نور دې تاله څه درکوي او څه د هغه درته پروت وي ته د هغه نه امیدونه ساتي امیدونه د عرش والا نه ساته چې داسې بېزاره به دې د خلکو نه ساتي چې ته به حیران و رب الکعبه نو بیا هم یو سړی دا وایي چې ولې عرش والا سره اسمان نه خو د سرو زرو د سپینو زرو باران خو نه راوري خو دقه خلک کي نو موږ خو ته هم دقه وایو چې د هغه سره دې رابطه مضبوطه ده دقه خلک ستا په خدمت کې لګوي او د دې خلکو د زړونه به راواړئ چاته تا ته به یې راواړئ که نو چې تا ته یې راواړول ته بې پروا شو ستا هغه کار وشو کار اصل کې وکړو الله دا سړی پکې سبب شو خو دا سبب چا جوړ کړو الله جوړ کړو نو خبره ټول الله ته واپس شو نو چې د الله نه نه غواړي الله په غضب کې کېږي ورې او چې څومره ترې غواړي دومره خوشحالېږي چې څومره ترې غواړي دومره خوشحالېږي او هغه اخرنی جنتي چې به د جهنم نه راوځي او جنت ته به ځي که نه خبره اوږده شي په شرحه کې نو هغه ګوره احادیث خو ما څو څه پېرې بیان کړی او د دروازې سره د جهنم دروازې سره یا الله دغه ونې ته مې که او بیا د هغې نه بلې ونې ته او بیا بلې ونې ته او یا الله جنت ته مې که او بیا جنت دروازې ته او د دروازې نه مې یا الله دننه که الله هر څه چې جنت ته ور دننه کړي هغه وایي یا الله حدیث کې راځي یا الله دې کې زما زیشت دي تا خو زه را دننه کړم په دروازه خو دې کې زما زیشت دي الله ورته دنیا بچایي دې لیدلې ده د دنیا د یو باچا بچایي ته لیدلي وی او یا الله لیدلې مې وایي د هغه باچایي په شان لس باچایانې دله په دې جنت کې درکو
د دنیا د باچایانو د باچایي امر چې لس پیرې شي الله وایي دومره ستا دپاره دي زه ورځه دا غرب دی چې دی په غوښتو باندې خوشحالېږي چې ته ترې څه غواړې او بل دا چې قادر دی په دې چې تا له یې درکړي لکه اوس ته زما خواله راشي او داسې ما ته ووایي چې ما له وسپنه راکړه دومره من وسپنه پکار نو خلک به تا ته څه وایي تا ته به خلک څه وایي نه ده سره نشته دومره اوسپنه ما سره څه کوي ما سره اوسپنه سره شتي نه چې دی راغی ما ته ویې لږ مړه وایي دومره من وسپنه راکړې دی وسپنو نه نو خلک به ورته وایي کم عقل و د هغه سره اوسپنه دی کم ځای کې غواړه د هغه چا نه چې د هغه سره یي ګوره د الله سره څه شی دی چې د الله سره نشتي تاسو یو شی خو ووایئ که نه زه څه شی دی د الله سره نشتي د درګاهونو دربارونو باندې چې دا قبر پرست پراته او د غیر الله ته چغې وي دوی نه دا سوال کول پکار دی چې هغه کوم کار دی چې زموږ رب یې نشي کولی چې تاسو دې قبرونو ته پراته یې زه دا وایم کوم کار زما رب نشي کولی چې پیر بابا یې کولی شي کم کار زما رب نشي کولی چې لوی ځوان یې کولی شي کم کار زما رب نشي کولی چې پیغمبر یې کولی شي کم رب زما رب کم کار نشي کولی چې عایشه او علی او خدیجه او حسین او حسن او فاطمه او زینب رضی الله عنهم هغوی کوي او هغوی نشي کولی کم کار دی چې یو کار داسې وښایه که نه چې د الله نه نه کېږي او یو شی داسې وښایه چې د الله په خزانو کې نشته چې ته د الله نه ناامیده لسم فضیلت دا راوړی دی وی دعا د الله وصیت دی خلکو ته یعنی الله خلکو ته ویلي چې زما نه دعاګانې وغواړئ او مؤمن هغه مؤمن دی چې دی همیشه کوشش کوي چې الله ورته څه ویلي چې په هغې باندې څه وکړي عمل وکړي تا نه سوال دی ولې ډېرې دعاګانې غواړې ولې الله یادې وی الله راته ویلي دي ولې داسې کې وی الله راته ویلي دي الله قرآن کې سورة الاعراف کې وایي دا خو یو دلیل دی حالانکې په دې کې ډېر دلایل دي خو دلته یو دلیل راوړی دی ادعوا ربکم تضرعا وخفیه د خپل رب نه دعاګانې غواړئ په عجزۍ سره او په پټه تا ته څوک وایي چې دعاګانې غواړئ الله وایي صرف دا یو خبر هم کافي دی چې تا نه څوک تپوس وکړي ته دعاګانې ولې ډېرې غواړې وایي زما رب ماته ویلي چې غواړې یو لسم فضیلت وی دعا غختل د پیغمبرانو او د متقیانو خلکو صفت دی دعاګانې غوښته دا د پیغمبرانو او د متقیانو خلکو صفت دی دلیل یې پرې راوړی دی د سورة الانبیاء 90 نمبر آیت ته 90 نمبر الله وی د پیغمبرانو ذکر یې کړی د ابراهیم علیه السلام لوط علیہ السلام نوح علیہ السلام سلیمان علیہ السلام داود ایوب اسماعیل الیسع ذا الکفل یونس او زکریا او عیسی او مریم علیہم السلام د دې ټولو ذکر الله کړی دی په دې سورة الانبیاء دغه آخري مخکې چې دو مخونه شاته نو الله بیا حق آیتونو کې دا خبره کړې ده انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا الله وی دا ټول هغه خلکو چې نیکیانو ته به د یو بل نه مخکې کېدو او بله دا چې زمانه به ډېرې دعاګانې الله وی غوښتې د امید د لاسه او د یېرې د لاسه دې دپاره د دلیل راوړی ویدعوننا رغبا ورهبا او حاجتونه به یې غوښتل زموږ نه مینه کوونکي او یره کوونکي دا د پیغمبرانو او د نیکانو خلکو حال دی او موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند له نه ځو یعنې ډېر داسې بې شماره دلایل به ته میلاو شي بلکې د کتاب کې چې څومره اذکار راځي او دعاګانې راځي اکثر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رانقل شوي دي حدیثونه نه دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبه به همیشه د الله په ذکر باندې لمده وه
او دا د نیکانو خلکو طریقه ده، دا د نیکانو خلکو طریقه ده. اوس ګوره دا سورة الانبیاء کې الله دا خبره وکړه، د دې نه مخکې د پیغمبران ذکر کړي، اسې دریاد به درته کوم چې د دعا سره هم دا مینه ښه ډېره شي، حالانکې دا په دې کتاب کې تفصیل نشته. دغه پیغمبرانو کې الله یو ذکر کړی نوح علیه السلام، ونوحا اذ نادى من قبل. الله وی نوح علیه السلام ما ته مخکې د دې ټولو پیغمبرانو نه مخکې، ځکه چې هغه اولنی پیغمبر دی، وی هغه موږ ته اواز کړی او دعا یې غوښتلې وه. نوح علیه السلام الله وی زموږ نه یې دعا غوښتلې وه، نو یا الله تا څه کړي وو؟ فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. الله وی موږ ول هغه چغه اورېدلې وه، موږ ول هغه دعا قبوله کړې وه، نو ما بچ کړی و هغه او کور والا د هغه د لوی مصیبت نه مې بچ کړي. والله دا صرف دا خبره نه وه، الله هم دغه ایتونو کې مخکې وایي وأيوب إذ نادى ربه. ایوب علیه السلام هم چغې وهلې وې الله ته، اواز یې کړی و الله ته، دعاګانې یې غوښتلې وې د الله نه. دا نیکانو خلکو طریقه ده. یا الله وی تکلیف مې ډېر شوی دی او ته مهربانه بادشاه، نو یا الله تا څه کړي؟ وی الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الله وی ما وله چغه اورېدلې وه، ما وله اواز اورېدلی وه، ما وله دعا قبوله کړې وه، هغه مصیبت یې الله وی ما لرې کړی و. صرف مصیبت لرې کول نه و، وآتیناه اهله ومثلهم معهم. الله وی هغه بچي مو له واپس ورکړو، د هغوی په شان مو له نور ورکړو، رحمة من عندنا. الله وی د رحمت تلاسه چې زه په هغه ډېر مهربانه وم. صرف خبره به دغسې ختمه نه شو. الله وی وذنون مئی والا، مئی والا د مئی په خېټه کې څه ناشنا کار کړی دی، او ځکه دا فضیلت صرف الله هغه له ورکړی چې د مئی په خېټه کې هغه وی الله ته سجده لګولې ده. بس داسې روایت هم راځي او الله یاد کړی. نو هغه کوم انسان دی چې د مئی په خېټه کې الله یاد کړی دی، یا یې سجده لګولې ده، هغه صرف یونس علیه السلام دی. هلته الله وی فنادى في الظلمات، په تیارو کې الله وی ما ته چغې والې وي، په تیارو کې. نو یا الله تاسو د هغه چغو په مقابله کې ورسره څه کړي وو؟ نو الله څه وایي؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الله وی ما وله هغه اواز اورېدلی و، ما خو د غم نه راویسته و، بیا کنه ما وله غم الله وی ختم کړی. الله مخکې وایي وكذلك ننجي المؤمنين. الله وی دقې شان زه مؤمنان هم د غمونو نه راوباسم. خو دا هله چې کله مؤمنان د ذنون په لار روان وي، د مئی والا په لار باندې چې دعاګانې غواړي، الله یې د غمونو نه وباسي. خبره به دغسې ونه درېده. الله وی وزکریا اذ نادى ربه. زکریا هم یاد که کنه. الله وی زکریا علیه السلام خپل رب ته یې چغې وهلې وي، او هغه څه ناشنا چغې وهلې وي. سورت کاف ها یا عین صاد یا سورت مریم کې شتي که ذکر رحمت ربک عبده زکریا. الله سوی اذ نادى ربه نداء خفیا. الله ما ته اواز کړو، خو غلی غوندې کې اواز یې کړی و. داسې مؤمنان اواز یې نه اوچتېد د الله په مخ کې. الله وی اواز یې کړی و، اواز یې ډېر غلی اواز ما ته کړی. اذ نادى ربه نداء خفیا. خنو دی پټ دعا کې څه ویلي دي؟ الله اکبر. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. یا الله وی اډوکې مې کمزوري شوي دي او سر تک سپین شوی دی. دا د هغه دعا ده او پټه دعا ده. او
والله سبحانه وتعالى ولدي شي زوی ورکوي چې الله وی ملائکه د دعا وغوښته او الله ملائکه راولي د دعا غوښته الله سبحانه وتعالى ولا دعا قبول کړ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب الله ملائک پسرالو زیر ورکو هغه ولاړو عبادت خانه کې مونځ کو الله دلوی زیر درکې بیحیا دی ولک چې هغه نوم به یحیی دا د نیکانو خلکو طریقه ده په دې نورم ډېر مثالونه دي نیکان خلک هر وخت د الله نه دعاګانې غواړي او ژبه د الله په ذکر لمدی او مونږه هر منځ کې دا وایو صراط الذین انعمت علیهم یا الله ما روان که په لار دا کسان چې تا په انعام کړی الله په دې خلکو انعام کړی دی که روان شي دوی په لار دعاګانې ډېرې غواړي ذکر او اذکار ډېر کوه که ګوره د زكريا عليه السلام خبر دنو یو فائدہ ته ذکر قال رب اجعل لي آية ويا الله یو نښه ما ته وښایه چې ما ته پته ولګي چې د دې سره چې دا نښه زه وینم یعنې زما د ښځې په خېټه باندې بچی شو الله ورته آیتک الا تکلم الناس نښه دا ده چې ته به د خلکو سره خبرې نشي کولی 3 ورځې او 3 شپې ژبه به دې بند دی نو چې کله ستا ژبه بنده شوه د خبرو نه نو ته پوه شې چې ستا د ښځې په خېټه باندې بچی شو خو الله ورته بیا دا ووایي واذکر ربک او ګوره یحیا زکریا خپل رب به ګوره ډېر یادی بالعشي والابکار سهار ماښام به یادی علما وی ژبه یې د هر څه نه بنده شوې وه خو د الله د ذکر نه نه وه بنده ځکه چې دې نه بغیر مړ کېدو دې نه بغیر مړ کېدو هر څه بندېدی شي خو د الله ذکر نشي بندېدی او مونږه الله اکبر زمونږ حال ته دا وګوره مونږ یو شی نشو بندولی که بندولی شو هغه د الله ذکر بندولی شو فیسبوک به بند کړي بند به کړي فیسبوک یوټیوب به بند کړي ټیک ټاک به بند کړي دا ګن بلاو جاخې به بندې کړي او چې راته ووایم د الله ذکر نو کېدی شي بس جواب راکړي چې ډېر وخت نه بند دی دعاګانې خو ما ډېر وخت نه یو قرآن خو زموږ کور کې چې کوم مصحف پروت دی باید دوړه ده او ډېر وخت نه بند دی مولوي صاحب ته ساده سړی ته یې بندې کړه موږ د پخوانه بند کړی دی او بند پروت دی هغه چېرته راوایلو ښکلي کو یا چېرته قسم څوک کور کې خوري راوایلو یا د برکت دپاره کله داسې روالو کله داسې مخامخ کېدو چې ته مصیبت رانی شي یا چې ته زمونږ هغه ماشومانان چې ته قل هو یا سورت ناس یا سورت اخلاص وایي ځان له روالي وایي کله نه کله یا زمونږ هغه نیا دي الله وبخي هغې به کله نه کله راغستو چې ته سورت نیم به یې ته وي نور خو د پوکانه بند دی قرآن موږ راغستی کله دی چې ته موږ ته وایې چې بنې که په دې کې وایي مه چېړه چې موبایل بند که فیسبوک بند که دې سره خو زما سا وځي او دا راته یقیني ویم چې پسې مري پسې مري او زه تا ته دا نه یم چې ورځ او ده ته ماله دا خپل موبایل راکړه د سهار د مانځه پورې به زما سره یې زه ته ځه کور ته څه به کې هسې هم ناوخته دی لاړ شه لږ خوب وکړه راپاسه تهجد وکړه قرآن پکې ووایه لږ الله ته وجاړه سهار مانځله دی جومات ته راشي زه به در موبایل بیا درکړه ویې که که دا خو لا پرېږدي ورځ تا ته ووایم او کال دی ته ووایم ته صرف دا وکړه ځه دلته موبایل پرېږده او مخکې ټیم نیسي مخکې ټیم د وده کېدو یې لاړ شه وده شه کم مزېدار راپاسه تهجد وکړې یو څو رکاته او الله ته وژاړه وتر وکړي دعاګانې وغواړه ښه تازه بیا دی جومات ته وختي راشه د بانک نه 10 منټه او پاو ساعت مخکې دلته ما سره میلاو شه خپل موبایل ویسه چې ته خو صرف د ژوند خوند ویني که نه بغیر د موبایل نه چې دا څومره ښایسته ژوند دی ته خو چې د الله عبادت وینې بغیر د موبایل نه نو الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي 12 فضیلت دا دی وایي دعا غوښتونکي سره الله ملګری دی دا خبره ما تقریبا تیر شوي درس کې خبرو منځ کې راغلی و
او دلیل پر راوړی دی صحیح مسلم کې حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان الله یقول الله دا وی نو دا کوم حدیث شو حدیث قدسی شو انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني زما بنده چې ما سره په ما څنګه ګمان کوي زه سره زه سره اقشان کوما وانا معه اذا دعاني دې دپاره د دلیل راوړی الله وی زه د دې بنده ملګری یم کله چې دې زما نه غوښتنه کوي نو څوک چې دعاګانې د الله نه غواړي الله د هغه ملګری او څوک دا نه غواړي چې الله دې زما ملګری شي څوک دا نه غواړي څوک داسې شتي چې نه غواړي هر مؤمن غواړي نو د الله ملګرتیا که حاصلول غواړي الله ډېر یادوه دعاګانې ډېرې غواړي دیارلسم فضیلت یې راوړی دی وایي ذکر کوونکی د الله رضا ته مخکې کېدونکی دی بلکې موږ د دنیا ته راغلي دې دپاره چې د الله رضا ته څه شو مخکې شو ته د څه دپاره لګېږي د عبادت او څه دپاره کوو چې الله راضي شي که دا یو طریقه یې زده کړه که چېرته الله راضي کول دي مقصد دي او د الله رضا ته مخکې کېدونکو کې ځان شمارول غواړي بیا دا یاده کړه دا طریقه حدیث راوړی د ابو هریره رضی الله عنه چې دا په صحیح مسلم کې دی وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر یسیرو فی طریق مکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر روانو د مکې په لار باندې فمر على جبل یقال له جمدان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو غر باندې تیر شو چې هغه غر نومو جمدان نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وی سیرو هذا جمدان روانو شي دا جمدان نومي غر دی دې غر نوم څه دی جمدان سبق المفردون مخکې شو مفردون خلق ګوره په سفر کې د مناسبت څه دی په سفر کې چې کله خلک رواني نو د یو بل نه مخکې کېږي وروستو کېږي که نه یو مخکې شي بل مخکې شي د یو هغه سورلۍ ستړې شوه شاته شوه بل مخکې شو دا طریقه روانه هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي چې ګوره مفردون په حقیقت کې مخکې دي وی یا رسول الله وما المفردون وما المفردون یا رسول الله دا مفردون څوک دی د الله پیغمبره وی الذاکرون الله کثیرا والذاکرات مفردون هغه دي چې دوی الله لره ډېر یادوي که نارینه دي او که زنانه دي په دې باندې خو الله امر کړی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے مؤمنانو یادوئ الله لره په ډېرو یادولو سره نو مخکې کېدونکي د دنیا هر خیر ته او په آخرت کې خو واضح ده د الله رضا ته جنت ته حوض کوثر ته د پیغمبر سپارش ته د هر څه ته مخکې کېدونکي خلک هغه مفردون دي مفردون څوک دي صرف ذکر کوونکي ما صرف دوری ذکر کوونکي زیات یاد دی الذاکرون الله کثیرا دا خبره کړې حدیث کې دا دی چې الله لره یادوي ډېر اکه نارینه دي او که هغه زنانه دي دا خلک مخکې دي هر خیر ته نو که ته مخکې کېدو غواړې هر خیر ته نو بیا راشه دی طریقه ده څوارلسم فضیلت یې راوړی دی وایي دعا غوښتل په اعمالو کې غوره عمل دی دعاګانې غوښته په اعمالو کې غوره عمل دی او دا د یو مؤمن ارمان دی چې ما کم عمل وکړی غوره عمل مې وکړي په دې هسې دې دلیل ته خو سوچ وکړه که نه وایي وره لږ خو د زړه په غوږونو یې واوره د زړه دغه نه ده چې په یو غوږ یې اوري او بل باندې وباسي نه دا حدیث امام ترمذي راوړی دی ابو الدرداء رضی الله عنه وی الا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده الا انبئکم بخیر اعمالکم وارضاها عند ملیککم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من اعطاء الذهب والورق ومن ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم ناشنا حدیث دی ډېر ناشنا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی داسې عمل درته ونه ښیم ګوره
چې هغه ستاسو په اعمالو کې د ټولو عملونو نه غوره دی. هغه عمل دی چې الله پې راضي کېږي. دوه شو. ستاسو درجې به اوچتوي. درې، د سرو زرو سپینو زرو نه د الله په لار کې ورکول د هغې نه دا عمل غوره دی. څلور، پنځه، چې تاسو د دشمن سره میلاو شئ او تاسو د دشمن مردار کوي د دې نه غوره دی. ویضربوا اعناقکم، او د دشمن راولګي ستا د سټ ووایي پرې کړي د دې نه مو غوره دی. اشنا دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده ګوره. او حکیم انسان عمل نه ښیي، جذبه، شوق، او څه په ناشنا طریقې سره شوق راوچت کړو. دا به اوس کوم عملي چې غوره عمل دی، الله پې راضي کېږي، درجې پې اوچتېږي، د سرو زرو سپینو زرو د لګولو نه غوره دی دشمن سره چې جهاد کې مخامخ شي د هغه سټ الوزول یا هغه مړ کړي، تا د دې نه غوره دی. وما ذاک یا رسول الله، صحابه کرام جذبه کې یا رسول الله وی دا کوم عمل دی؟ دا خو موږ ته ووایه که وی ذکر الله، الله یادول. الله یادول دا دومره اوچت عمل دی. موږ ته دا پته نشي چې الله د یادولو دومره لوی فضیلت دی. او که راته معلوم هم دی نو دغه سستۍ د لاسه او د بې ایمانۍ د لاسه او د کمزوري ایمانونو د لاسه زموږ هغه عبادت پاتې شوی دی. حالانکه دا معمولي عبادت نه دی، څومره اوچت عبادت دی. ځکه وایي وقال معاذ بن جبل، معاذ بن جبل دا خبره کړې ده. یاده که دا خبره. معاذ بن جبل پیژنې که نه؟ د ده څه فضیلت دی؟ په دې امت کې حلال او حرام باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معاذ بن جبل به څوک نه پوهېږي. هغه سړی دا وایي ما عمل آدمي من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. د بندې او عمل هغه لره د اور نه ډېر خلاصي واله نه دی لکه څومره چې د الله یادول دي. یعنې که د الله نه د الله د عذاب نه ځان خلاصول غواړي او د جهنم نه، نو وایي د ټولو نه بهترین عمل چې ته پې د الله د عذاب نه خلاصېدی شي هغه د ذکر الله، د الله یادول. الله ډېر یادوه، الله به یې د اور نه به دې خلاص کړي، الله به یې د سختو نه وباسي، الله به د هر مصیبت نه درې. پنځلسم فضیلت یې راوړی دی، وایي د الله یادونکی په شان د ژوندي دی او نه یادونکی په شان د مړي دی. حدیث یې پرې راوړی د ابو موسی اشعري رضی الله عنه چې د امام بخاري راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت. کم سړی چې خپل رب یادوي او کم چې نه یادوي، الله وایي د دوی مثال د ژوندي او د مړ دی. یاده که دا خبره، د ژوندي او د مړ دی. کم سړی چې الله نه یادوي دی مړ دی، دکې پاتې څه دي؟ زړه یې مړ دی او چې زړه مړ شو ختم شو. دا چې الله یادوي د ده زړه ژوندی دی، اگر که بدن یې مړي، یو سړی د پالج بیماري پې راغلی، دا بله بیماري پې راغلی، په بدن کې حرکت نشتی، دقه شان پروت دی، صرف زړه یې ژوندی دی او الله یادوي، دا ژوندی دی. حقیقت کې دا ژوندی دی الله لره یادونکی. او ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ناشنا خبره کړې ده. وی دا ذکر د انسان دپاره داسې دی، د مسلمان دپاره، د دینداره دپاره، هر مسلمان نه وایي، د دینداره مسلمان دپاره دا ذکر داسې دی لکه څنګه چې اوبه دي د مهي دپاره. ولې؟ نه بار مري چې د دې اوبو نه دې دا مهی راوایستو دی مړ کېږي. دې مؤمن باندې چې د الله یادول بند کړو دی مړ کېږي. زړه یې چاودي، ټک کوي، چوي، د خپل رب سره دومره محبت دی چې یاد کړی نه نو ټیم پې نه پاس کېږي. لکه څنګه چې دا باز د خپلو ښځو سره په ګنټو ګنټو لګي که نه، بغیر دغه نه ورځ تېرېږي. حالانکې ښځه صحیح دی، اوچت نعمت دی، خو دومره چې سړی وایي چې ورسره خبرې، بعض وایي چې ورسره خبرې ونه کړه په ما ورځ نه تېرېږي. دا اوس بله درجه ده، دا مرتبه څه ده؟
دا بله مرتبه ده چې د ښځې سره خبرې ونه شي نه په ده وخت نه تېري ولې هلکه وایي زه په ډېر مین یم صحیح ده هر چا خپلې مینې طریقې ده طریقه دا چې ښځې غږ یې نه اورېدلی او ښځې سره خبرې نه کړې په ده وخت نه تېري دغه شان مؤمن چې خپل رب نه یاد کړی په هغه وخت نه تېرېږي او بیا د الله سره محبت کوم ځای کې د الله سره کوم ځای کې ښځه چې د الله په مخ کې او بچی څه شی دی مړه راوالی دیوال له راوڅو چې کله د الله د دین خلاف وي ښځه به صحیح بچی به صحیح مور به صحیح پلار به صحیح زمونږ د هر څه قربان دي په دغه رب باندې د هغه په ذکر باندې د هغه په یادولو باندې نو دا فضیلت دی چې څوک الله یادوي دی څنګه دی ژوندی دی چې نه یادوي دی مړ دی او ستا مرضي ده که ځان په مړو کې حسابوي او که ژوندو ته راځي اخرنی فضیلت دا ذکر کړی شپاړسم وی الله خپل پیغمبر ته امر کړی دی چې د دعاګانو غوښتونکو سره کښېنه پاسه او الله چې پیغمبر ته څوک ښایي چې د دوی سره کښېنه پاسه دا معمولي خلک اوچت خلک وي دا اوچت خلک څوک دي واوره واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي او ای پیغمبره ټینګ که ځان د هغه کسانو سره چې حاجتونه پیش کوي خپل رب ته سحر ماښام یعنی کم خلک چې دعاګانې ډېرې غواړي نو ای پیغمبر ته د هغوی سره کښېنه پاسه دا دومره اوچت خلک چې دا شو 14 فضایل اگر که فضایل ډېر ما تاسو ته تېر شوي درس کې دا خبره کړې وه چې ګوره هر څوک چې کتاب ولیکي نو د حصر دعوه څوک نشي کولی حصر چې بس ما جو هر څه را جمع کړي خیره کټې کټې خبرې ضروري اهم اکثر را مخې ته شو نه صحیح دی اوله شي یو پکې منځ کې ما ذکر کړی واسې بعض ځایونو کې ګوره ما فضیلت د ځان فضیلت ذکر کړی دلته کتاب کې نشته دې به کوم شوي دي نو انشاءالله روان درس نه به یو اهمه مسله شروع کوو او هغه دا چې آداب الدعا د دعا د غوښتو څه آداب دي دا ډېره اهمه خبره ده چې په څه طریقه به دعا غواړو دا به انشاءالله بیانو او د دې نه بعد دا خبره هم ذکر کړې ده وي شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله د ذکر ډېرې فایدې ذکر کړي چې بعض دا دي دغه بعض فایدې به انشاءالله پر روان درس کې ذکر کوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين